د ځوانانو راډیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیک هیلې په دې هیله چې روغ او صحتمند به اوسئ او ښکلې اونۍ به مو پای ته رسولې وي. یو ځل بیا زه امید یوسفزی تاسو ټولو عزیزانو ته د ورځ په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې د نن ورځې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او راسره پاتې شئ. نن بیا هم په خپرونه کې یو مشخصه موضوع لرو او ځانګړی میلمه هم راسره شتون لري په خپرونه کې. هیله ده چې تاسې هم راسره تر پایه اورېدونکي اوسئ، د خپرونې لیدونکي اوسئ او انشاءالله د ټاکل شوي موضوع په اړه به ګټور معلومات ترلاسه کړئ. نن راسره په خپرونه کې عبدالمالک همدرد د سولې پیام لیږدونکی میلمه دی. همدرد صاحب سلامونه او ستړي مه شئ. په پیل کې یوسفزی صاحب تاسې او د ځوانانو راډیو اورېدونکو لیدونکو ته ټولو همکارانو ته سلامونه او درنښت وایم. کور مودان ډېره زیاته مننه. د نن ورځ په خپرونه کې به د همدرد صاحب د وروستیو لاسته راوړنو کارونو او فعالیتونو په اړه انشاءالله خبرې اترې ولرو. هیله دې نه وي عزیزانو چې نن موږ سره په خپرونه کې درنې خویندې هم حضور لري، د ژورنالیزم پوهنځي محصلینې دي او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به انشاءالله له موږ د میلمه څخه ځینې پوښتنې ولري. هیله ده چې تر پای راسره ملتیا وکړي. همدرد صاحب پیل به له دې ځای څخه وکړو چې څه انګېزه د دې سبب شو چې تاسو پر بایسکل یا سایکل د سولې پیام لیږدوئ او له کله مو دا کار پیل کړ؟ لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټول وطن کې د جګړې ناخوالې په هر فرد باندې تاثیرات اچولي، نو زه هم د دې ټولنې یو فرد یم او په همدې ټولنه کې اوسېدلی یم. په همدې ټولنه کې جګړې وړونه رانه اخیستي، د خالګانو اولادونه یې رانه اخیستي، د کاکاګانو اولادونه یې رانه اخیستي، ډېر نږدې دوستان ملګري یې رانه اخیستي. په ټوله کې ما دا ښه ګڼلې چې د شخصي کاروبار پر ځای باندې د سولې لپاره فکر جوړونه وسي، او که فکر جوړونه نه وي زما په خصوصي کار یوازې زه جوړیږم، خو ټولنه کې افراد اذهان نه جوړیږي. نو په همدې وجه مې خپل شخصي کارونو ته شاته پرېښي دي او یوازې په ټولنه کې د عامه ذهنیت د جګړې په ضد باندې د جوړولو لپاره همدا کمپین په لار اچولی. ډېره مننه. که همدرد صاحب که دې یادونه وکړئ، تاسو فکر کوم د صلح کاروان یو غړی هم وی چې په 2013 کال کې د قندهار او هلمند څخه په لوڅو پښو د مزل پیل کړ او دلته تر کابل راغلل، بیا له دې ځایه تر مزار او نورو ولایتونو ورسېدل. له پیل څخه موږ ته یادونه وکړئ چې کله مو دغه ته زړه ښه کړ چې تاسې دې راشئ نورو ولایتو ته، د هېواد مثلا پنجشیر ته تللي وئ په دې وروستیو کې. وروسته به انشاءالله په دې برخه کې هم له تاسو پوښتنې ولرو چې د خلکو سره ستاسې د رفتار یا د خلکو رفتار ستاسو سره څنګه و. خو د پیل په اړه تاسو یادونه موږ ته وکړئ چې په پیل کې څه انګېزه باعث د دې شوه او هغه لومړی کې چې د صلح د کاروان سره یو ځای شوي وئ کوم ملګري تا سره و؟ په ټوله کې 2019 کال و چې د وطن جګړې خصوصا په هلمند کې چې زه هلته اوسېدلم، د کمپیوټر یو ښوونکی وم، خپل شخصي ښوونیز مرکز مې درلودی. خو دا شخصي ښوونیز مرکز کې به ما د وطنوالو اولادونه د کمپیوټر په برخه کې تربیه کوله، اما جګړه وه چې هره ورځ یې زموږ د درس خنډ ګرځېدی او جګړه وه چې زما وروستی کشرۍ ورور یې هم رانه واخیستی. نو هغه وخت ما تصمیم ونیوی چې نور دا یوازې ښوونیز مرکز تر څو شاګردانو پورې محدود دی، ځکه په هغه وخت کې د خپل فکر په اندازه باندې د خپلې مطالعې له مخې ما کوچنی پلان ځان ته همدا جوړ کړی چې د جنګ په ضد به کمپین شروع کوم. په پیل کې دا کمپین ډېر خسته کوونکی و، حتی د ډېرو نږدې ملګرو چې وخت هغوی بیا په ټلویزیونونو باندې د سولې پیغام لیږئ، همهغو زه ریشخند کولم چې سوله دلته څنګه، دا جنګ صحیح دی، دا دی وه. نو بالاخره 2013 کې داسې زمینه سازي وسوله چې په هلمند کې د چاودنې وروسته هلته خیمه درېږي او خیمه کې ځوانان راټولیږي او د دغه ځوانانو له ډلې څخه یو هم زه وم چې په ګرشک ولسوالۍ کې مو خیمه ودرول، د لښکرګاه خلکو په لښکرګاه کې خیمه د جنګ په ضد ودرول او د وخت په تېرېدو له هلمنده تر کابله مو سفر را شروع کړئ. په پیل کې موږ د دغه سفر دپاره 7 کسان وو،
چې هغه 7 کسان د سولې ولسي حرکت تر عنوان لاندې له هلمند څخه تر کابله په پښو راغله او له کابله تر مزار یې ولاړه. خو په لاره کې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ مختلف ځوانان افراد خصوصا په کابل کې چې لوی مرکز و دلته ډیر ځوانان یو ځای سول او همدغه پروسه تر ډیره وخته پورې دوام وکړي چې ډیر مثبت تاثیرات یې هم پر اذهانو درلودلي دي. نو همدغه سفرونه وه د وخت په تیریدو سیستم نوی سو. په همهغه جریان کې تقریبا زما څه اقتصادي وضعیت کمزوری سو نو ځکه زه بس چې کله اقتصادي مشکل راځي خصوصي شرکتو ته مراجعه کوم ځکه خپله یو علمي او مسلکي انسان یم کار کوم بیا چې څه روپۍ جوړې کړم بیرته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم. بله مننه. که د امارت پر راتګ څخه سره مو فعالیتونه یو څه وخت و چې د ټولنیزو رسنیو په ټوله کې د رسنیو پر مخ بند ول. د امارت پر راتګ سره مو څه نوې استراتیژي پلانونه په مخ درلودل؟ موږ خبر یو تاسو ځینې ولایتونو ته هم لاړلی که د هغې یادونه وکړله ځینې وخت مخکې پنجشیر ولایت ته تللی وی خوست ته هم تللی وی نورو کوم ولایتو ته لاړلی؟ دغه د نظام د تغییر لا نه و راغلی. په همهغه وخت کې په خصوصي توګه زه بیا هم د یو آزاد ټولنیز فعال په حیث فعاله وم. خو دا چې د سولې ولسي حرکت یو ګروپي فعالیت و ما هغه ګروپ ملګري فعال نه وه یا یې فعالیت نه درلودی نو ځکه ما یوازې په همهغه وخت کې چې نظام نه و تغییر سوی په همهغه وخت کې چې شدید جنګونه په هلمند کې روان و په همهغه ورځو کې هم د جنګ په ضد کمپاین کوه. بالاخره چې نظام تغییر سو د نظام د تغییر نه وروسته بیا هم که څه هم امن دی خو د خلکو اذهان آرام نه دي یعنی هغه سولې ته نه دي رسېدلي چې هر څوک احساس وکړي چې زه په سوله کې ژوند کوم. نو په همدې اساس باندې بیا مې فعالیتونه ټولنیزو شبکو باندې خصوصا زما په خپلو ټولنیزو شبکو باندې همدا فعالیت جریان درلودی. خو د بایسکل سفر مې بیا په د کوچني اختر د روژې نه 2 میاشتې مخکې شروع کړی. تقریبا دې اوس نو کال ته نږدې کیږي چې په دې سفرونو کې په پیل کې له کابل ټولو ولسوالیو ته لاړم پر بایسکل پرته له سروبي ولسوالۍ او له کابله مثلا میدان وردګو ته پروان ته بیا له کابله تر هلمند سفر چې میدان وردګ و غزنی و زابل و کندهار هلمند راځي. همدارنګه بیا ځلې د ځینې ولایتونو ته تکرارا تللی یم لکه د کابل څخه تر پنجشیره پورې پروان پنجشیر کاپیسا بیا له کابل څخه له تر خوسته چې لوګر پکتیا خوست خپله راځي ته حتی تر فرضي کرښې پورې بیا هم په سایکل باندې شپه ورځ کلیو بانډو ته تګ او همدا یو پیغام چې نور په دې هیواد کې په هیڅ نوم جګړه نه غواړو. دقیقا کله چې پنجشیر ته لاړئ همدرد صاحب د خلکو چلند او رویه تاسو سره څنګه و تاسو هغوی ته څنګه د خپل د حرکت تعریف وکړ؟ په پیل کې چې زه هر ځای تللی یم طبیعي چې دوی وایي چې د چا دپاره کار کوي. هغه اولنۍ پوښتنه دی حتی دا پوښتنه د یو ډیر عادي کس هم وي که هغه موټروان وي که هغه بزګر وي که دوکاندار وي دا د هر کس دا پوښتنه. نو زما هغه کړه او زما شخصیت ما ورته اول کې معرفي کړی چې دغه سړی یم د خپل فکر له مخې او د خپل پلان له مخې او د خپل ارادې له مخې د جګړې په ضد یم ځکه جګړې مې د کورنۍ غړي اخیستي دي دوستان یې رانه اخیستي دي نور د جګړې نه نفرت لرم کرکه لرم عقده ورسره لرم. په همدې اساس د هغه نه وروسته پوښتنې کړي مثلا چې د فعالیت څومره تاثیر گذاره دی د فعالیت تاثیرات و مثبت ټکي چې د جګړې ګټې څه شي دي او د زما د فعالیت ګټې څه شي دي دا مې دواړه داسې ورته ایښي. طبیعي ده چې هر هوښیار سړی هر هغه انسان چې فکر و عقل لري هغه د سولې لاره غوره کوي. نو په پنجشیر کې په ټوله کې په پیل کې که ځینو افرادو عکس العمل ښودلی چې دا نه ځکه دلته دا دي مشکلات یې ویل زه وایم چې دا مشکلات په ما نه حل کیږي. ته په کور کې ناست یې وایې چې ما ته په تیاره ډوډۍ راوړه
په تیاره خو تا ته نه سوله راځي، نه په تیاره ستا حقوق تا ته راځي. د دې دپاره باید راووځې. زه د هلمند د یو هغه لیرې پرتې سیمې دا د پنجشیر کې هم راځم چې دلته د پنجشیر ځوانان د جنگ قرباني کیږي، د مرمۍ قرباني کیږي. زه وایم دا باید نسی، که نه زما یې په څه، که د پنجشیر ځوانان قرباني کیږي زما یې په څه. زه به داسې فکر ونه کړم. دا دې راغلی یم. تاسې چې د پنجشیر ځوانان، تاسې د پنجشیر مشران تاسې فکر وکړئ خپل راتلونکي ده. که په جنګ یو څه حل کیږي، دا تقریبا 43 کاله کیږي موږ په جنګ کې روان، هیڅ پرمختګ موږ نه دی کړی. نو ډیر مسایل یې هلته خو د کلي یا د مثلا د ولسوالیو د ښار د هغه ځای پوښتنې، د هغه ځای هر څه زه هلته جوابوم، ځکه د هغه ځای د اړتیا په اساس هغه پوښتنې. دلته خو مې په عموم کې هغه اشاره ورته وکړه. ډېره مننه کوو. را به شو بلې پوښتنې ته. همدرد صاحب، د امارت اسلامي د چارواکو سره او د مسؤلینو سره تاسو په بېلابېلو ولایتونو کې ولیدل که نه؟ او که چیرې مو ورسره بیا لیدلې، نتیجه د دې خبرو څه وه؟ زه په ټوله کې ځانګړې دوی سره لیدنه نه لرم، نه ناسته ورسره کوم، ځکه زما کمپاین عمومي دی، له نن څخه نه دی. پخوا هم و، اوس هم دی. که په ولسوالیو یا ولایتونو کې سره مخ کیږو، قناعت ورکوم چې دغه فعالیت زه د دغه موخې او د دغه څه لپاره کوم. که تاسې چیرې د دې مخالف یاست، خو نو دا واضح ده چې تاسې بیا د جګړې طرفداره یاست. نو ډېر داسې پوښتنې چې کیږي، خو په همهغه ساعت کې زه د هغه ځای د منطقو له مخې هلته جواب ورکوم او دوی ته قناعت ورکوم، ځکه نو بیا په ټول وطن کې شپه او ورځ ګرځم. همدرد صاحب، که یو بل موضوع ته اشاره وکړئ، څنګه کولی شو موږ واقعي صلح ته لاسرسی پیدا کړو؟ څه فکر کوئ دغه د قومي مشرانو، د کلي او بانډي د مشرانو څومره لوی لاس به په دې برخه کې وي چې یو واقعي صلح ته په ټول افغانستان کې موږ لاسرسی پیدا کړو؟ زه خپله په دې باور یم چې په جګړه دغسې یو برخه ده او په دې باندې مختلف افراد سرمایه گذاري کوي. یعنې د یو اړخ څخه نه ده، بېلابېل اړخونه دي. بلکل. څوک مثلا خپل د تجهیزاتو د پروش دپاره په دې سرمایه گذاري کوي په جګړه باندې، څوک د خپلو شخصي مفاداتو لپاره، څوک استخباراتو لپاره، څوک د جغرافیې د قبضې لپاره، څوک د څه دپاره. یعنې د مختلفو اړخونو په جګړه باندې سرمایه گذاري کیږي. اما برعکس په سوله باندې سرمایه گذاري نه کیږي. طبیعي ده چې په ټولنه کې افراد هم د جګړې طرفدار وي، ځکه غیر مستقیم هغه خپله ګټه په جګړه کې ګوري. نو زما باور همدا دی چې کله مغز د جګړې په ضد کو، دغه څومره کسان چې په جګړه سرمایه گذاري کوي، دا بیا زموږ مغز نسي راناخیستی. او دا هغه وخت کیدلی سي چې تاسې مخکې اشاره وکړه، قومي مشران، استادان، عام ځوانان، ژورنالیستان، د دا ټولنې هر فرد چې ځان هوښیار او عاقل ګڼي، هغه د جګړې په ضد فکر جوړونه وکړي. او کله چې د سولې فکر کوي کیږي، مثلا ژورنالیست په خپل اندازه، محصل په خپل اندازه، استاد په خپل اندازه، د مسجد منبر ملا په خپل اندازه، د کلي مشر په خپل اندازه، بیا په سوله سرمایه گذاري کیږي. چې دا سرمایه گذاري موږ نه ده کړې. که مخکې سوې هم وي، هغه ځینې پروژې سرمایه گذاري داسې سوي دي چې فقط موقت یې د یو 5 دقیقو دپاره سوي، نور مغز جوړ سوی نه دی. یعنې په ټوله کې دا ډېر مثبت تاثیر لري. مننه کوو. څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړم، همدرد صاحب، د ډېر کلونو را په دې خوا تاسو په دې برخه کې فعالیت کوئ. په دې دومره موده کې او خصوصا د امارت په راتګ سره بیا داسې ځینو ډلو سره تاسو لیدلی دي چې د جنګ په هغه یو اړخ یا د جنګړې په یو برخه کې دوی ښکلتیا ولري. بلکل. که اوس زه وایم چې مخکې چې جمهوریت و طالبان وه، طبیعي ده چې دوه لوی ډلې وي، چې جمهوریت یو ډله او امارت بله ډله. په هماغه وخت کې چې کله به د دوی ځوانانو سره زه مخ کېدلم، مثلا په لاره کې، په موټر کې، په بل ځای کې، که په فعالیت په جریان کې مخ کېدل، دوی ته مکنات ورکوئ چې د جګړې ګټه راته وښایاست. دوی د جګړې ګټه نسي راته ښودای.
چې ما دغه لاسته راوړنه درلودلې په جګړه کې په جګړه کې وده که صحیح ده، که یو څوک وایي خصوصي به صحیح ده یو څه په لاس راوي، مګر د وطن دپاره یا د ټولنې لپاره هیڅ لاسته راوړنه نشته. نو په اوس کې هم په پخوا کې هم که د مختلفو ډلو سره مخ سوي یو هغوی ته مکنات ورکړی. یعنې جالبه دا یې په دا اوس وختونو کې هغه خلک چې زما د کمپاین مخالف وي مګر وګوري چې یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې زه په سایکل باندې په دشتونو په غرونو کې روان یم، هغه وایي دا څنګه په وسه کېږي؟ هغه د دې ستړیا متاثره کېږي ځکه دا یوه انګیزه لري. همدغه انګیزه د سبب ګرځېدلې چې حتی هغه چې ټوپک یې په لاس کې وي هغه زما سره سلفي اخلي چې وایي دا ته خو اصلي سړی د دې وطن ته یې. په داسې حال کې چې دوی زما نه بلکې از ما د سولې د انګیزې متاثره دي. نو ډېر مثبت تاثیرات لري. اوس زه ځینې سیمو ته داسې تللی یم چې په پیل کې په کوچني کوچني لوټو باندې ویشتلی یم، زه ورته درېدلی یم چې ولې؟ وایي ووایه چې جګړه غواړو چې موږ دې ملګري سو، ته ولې د سولې نارې وایه؟ ته ولې د جګړې په ضد؟ خو تر 1.5 ساعت بحث وروسته د همدا خلک دې ته قانع سوي دي چې ولا تا بهترینه لار نیولې، تا انساني لاره نیولې، تا اسلامي لاره نیولې ده، موږ هم په دې لاره کې در سره ملګري. یعنې داسې خلک چې هغه نور خو نو وس نه رسېدی په دا لوټو یې کستان ویشتلی یم چې د دې دی د یو توهین احساس وکړي او دا لاره پرېږدي، مګر برعکس د هغوی اذهان ما بدل کړي. ډېره مننه کوم. مطمئنا چې یو پوښتنه به ډېر د هیوادوالو په ذهن کې خطور کوي، هغه دا چې تاسې څوک تمویلوئ یا داسې کوم بهرنی هیواد شته دی چې دغه ستاسې کړنې ستایي، تاسو ته داسې مالي منابع فراهم کوي یا درته درکوي؟ په دې برخه کې هم دوستانو ته معلومات ورکوي. تر اوسه پورې چې زه کوم فعالیتونه کوم ټول په خپل شخصي لګښت کوم. مخکې ما یادوري وکړه چې خپله یو علمي او مسلکي انسان یم. زه چې کله مفلسه کېږم خصوصي شرکتونه ځینې د ډیزاینینګ په برخه کې اړتیا لري، ډیزاین شیان ورته جوړوم، د هغوی شرکت د مطابق څه پیسې چې پیدا کړم بیا بیرته خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوم. ځینې نور داسې شرکتونه یې چې حتی د روزانه په شکل مثلا د ورځې په 260 افغانۍ زه روزانه کوم، څو ورځې روزانه مې کړي، بیا مې هغه پیسې راخیستې دي، بیا مې په بل سفر لګولي. خپل لګښتونه مې کم کړي تر څو زه دوامداره فعالیتونه وکړای شم. یعنې په ټوله کې داسې وایی شم چې د هیڅ یو فرد د هیڅ یو ډلې هم تر اوسه پورې ملاتړ نه لرم په مالي برخه کې. که څه هم د عامو خلکو یادونه مو وکړله، خو یو ځل بیا زه غواړم په دې اړه پوه شم همدرد صاحب چې د عامو خلکو دغه چلند له تاسو سره څنګه و؟ کله به چې تاسو مثلا یو ولایت ته لاړلی یا په دې وروستیو سفرونو کې ځینې ولایتونو ته تاسو لاړلی، د خلکو له کوم ډول غبرګون سره تاسې مخ شوئ؟ په پیل کې ما مخکې هم یادوري وکړله چې طبیعي د هغه خلک چې زما په اړه معلومات لري چې دا د څومره وخت اخته دی، هغوی ته چې ورځم مینه راکوي، احترام کوي، استقبال کوي. هغه خلک چې نابلده دي هغوی بیا د دې خلکو رویه غواړم پوه شم چې تاسو سره بیا څنګه یي؟ د رویې مثلا چې کله یو سیمې ته ورغلی او وروره دا پرېږده، کار نسته، پلانه نسته، ویستان نسته، مختلف نومونه اخلي چې دا نسته، ته د جنگ په ضد جنگ څه دی چې پیسې ووسي، مګر تر بحث وروسته د دوی فکر بدلیږي او د هغه نه وروسته راځي عکسونه را سره اخلي چې ته خو د دې وطن د خیر دپاره اخته یې او دا د وطن یو ستر کار دی. او جالبه دا ده زه خوست ولایت ته تللی وم، د خوست ولایت په ډېرو لرې سیمه کې تقریبا 0 نقطې ته نږدې سیمه کې هلته یو ځای روان یم. اول کې دا څو استادانو د غټو موټرانو استادان دي چې یا خوا دا خوا ځي و راځي او نور عام خلک به پوښتنې کوي چې دا وروره تا څه راخیستې دي، دا ولاړ سه خواري و غریبي وکړه، دا څه کار دی؟ خو کله چې بحث کوم بیا دوی وایي چې ښه په دا 15 میلیونه الی 40 میلیونه افغانانو کې همدا یوازې تا اخته دا ګوره د
زه بیرته ورته وایم که په پیل کې دا ویلي چې مثلا تا ته 2 روپۍ درکوي نو زه وایم که یې روپۍ راکولی خو دا ستا خبره زه درته کوم چې په دا 15 الی 40 میلیونه کې به یوازې زه ولې اخته وای خو نور ځوانان به هم اخته وای ولې نسته ځکه مالي تمویل نسته کوای هر چا هم دا کار کوه لکه نورو وظیفو ته چې اپلای کوي دې ته به هم اپلای کولی نسته نو وروسته بیا هم ویډیو کوي هم اشعار را سره بدرګه کوي او ډیر په خوند او خوشحالۍ سره رخصتوو ډیره مننه کوم درد صاحب په لویه کچه په عامو خلکو کې ډیر باور دا دی چې دغه مشران چې کوم دي د حکومت په راس کې وو یا اوس دي دوی به ډیر جګړې ته لمن وهي د خلکو نظر د دې خلکو په اړه څه یعنی هدف مو د اوسنۍ په ټوله کې هم د اوس هم د پخواني نظام ځینې کسانو مشرانو چې اصلا د خلکو باور هم دا دی چې دوی جنګ غواړي او سوله نه غواړي بیا هم خلک په دې باور باندې دي نه دي خلک د دوی په اړه څه وایي په ټوله کې چې ما څومره خلک لیدلی دي د خلکو ما درته ویله چې د خلکو فکر چې د جګړې متاثره وي یا په جګړې کې شخصي ګټې وي هغه طبیعي ده چې جګړې ته لمن وهي مګر په ټوله کې عام خلک عام ولس هغه د جګړې مخالف دی خصوصا هغه خلک چې د جګړې زیان یې لیدلی ډیره مننه د خپرونې په دې برخه کې به هم عزیزانو درنو محصلینو ته دلته خپلو خویندو ته وخت ورکړو تر څو د همدرد صاحب څخه ځینې پوښتنې کول لري انشاءالله له دوی سره به یې شریک کړي خواهر عزیزم و محصلین عزیزی که سوال داشته باشند در رابطه به عملکرد همدرد صاحب میتونن سوال خود شریک بسازن. به نام خدا اسماء زمی است و مرسل در کانون خبرنگاران خورشید. سوالم از جناب همدرد این است که تعریف شما از صلح چیست؟ آیا فکر نمی کنین که صلح فقط یک کلمه شده در میان مردم افغان ها؟ اول خب به شما سلام. اسما جان سیسته که صلح در جامعه ما و شما یک چیزی کلیشه‌ای شده، اما فکر چه وقت جور میشه؟ وقتی که یک چیزی نباشه. مثلا من یک مثال یادی براتون میگم، وقتی که در بین جنگ باشی تو احساسی صلح میکنی که ای کاش این جنگ نمی بود. وقتی که هیچ وقت تو در جنگ نبوده باشی باز هیچ وقت احساسی صلح نمی کنین. مثل کسایی که در سر قدرت می باشه او جنگ ندیده، نه اولاد از خود از دست داده، نه دیگه قریب از خود از دست داده. با این اساس است که برونا صلح یک کلمه است، اما در کل صلح خیلی یک چیزی بالا و خوبی است که بر ما و شما یک زندگی آرامش میاره و خصوصا به مردم عام. تشکر. نیم طرف سوال بعدی. به نام یاد خدا، مشهود سروری هستم، یک تن از دانشجویان دانشگاه خورشید کانون خبرنگاری. آقای همدرد، چی انگیزه باعث شد که شما این کار آغاز کنین؟ یعنی همی که با شما با بایسکل به تمام ولایت افغانستان سفر کنین، به دنبال کدام هدف بودین و چی دستاوردهای تا فعلا دارین؟ اول خوامی که ما چطور انگیزه پیدا کردم، یک استاد بودم، استادی کامپیوتر در کورس خصوصی خود. 3 برادر خود از دست دادیم، تنها از دست جنگ. اگه جنگ نمی بود علی برادرای ما جوان در خانه ما می بود، پدر مادر ما جوان می ماند، اما غم اولادایشان او ضعیف ساخت و این ما درک می کنم، چرا که هر روز مادر و پدر خود می دیدیم. همه تو کاکاگای ما که اولادای خود از دست داده، حتی کاکای ما است که اولاد خود جوان تعلیم یافته تا امروز گم است. کی کشت؟ به کدوم مرمی کشته شده یا کجا کشته شده، چرا کشته شده، این بر ما معلوم نیست. اولادای خاله های ما است که از یک خانه 8 نفر از خانه خود از دست داده، از دست جنگ. یعنی نمی انگیزه بر ما داده که از جنگ باید نفرت داشته باشم و با می اساس به حیث یک جوانی
علمی تحقیق کردیم که کدوم راه حل است از یافتن جنگ، یعنی جنگ در جامعه ما نباشه یا ما از جنگ دور باشم. دیگه همین راه را یافتیم که راه عدم تشدد یا تشدد باید در جامعه نباشه. وقتی که تشدد نباشه جنگ خود به خود از جامعه برچیده میشه. تشکر. سوال بعدی. با معذرت، به نظرتان با این کار صلح به دست می آید؟ ما یک مثال خیلی خرد برتان میگیم. یک کیسای از دیگه کشور بحری است. یک توفان میه در جغرافیا، توفان میه، همه مردم میگریزه. خب کسی که نجات میفته کسی نمیفته. وقتی که طوفان خلاص میشه، آب سمندر که در خشکی آمده بود، در اونجا مایه های به نام ستاره به میلیون ها در زمین خشکا میمانه. یک جوان میایه، اینمی ماهی یک تا میگیره در سمندر میندازه، یک تا میگیره. یک کسی دیگه میایه میگه او بیادر تو چی میشه؟ یه خب چه که زیاد ماهی است، تو چی فایده رسانده میتنی؟ دیگه او جوان یک ماهی را از خشکا میگیره در سمندر میندازه و جانش تازه میشه، حرکت میگه صحیح است که بر ما فایده نمیکنه، اما بر او یک زندگی بخشیده. دیگه فعالیت های ما که جایی رفته بودم، یک مثال یادی برات بگویم، نامش خوب نیست که چرا که یک تصویر منفی در جامعه نره. یعنی جایی رفتیم که همی فعلا در وجه جنگ بوده، وجه جوانا هر روز کشته می شد، اما ما که رفتیم به همراه مردم کلانا و جوانا صحبت کردیم که نمیره جان شما را میگیره اما بر تو هیچ چیزی نمیده. در اونموجا دمی حالت فعلی وجه تغییر آمده، تا یک ما وجه یک فیرم نشده. یک دستاورد است بر ما، اما دستاورد خود نمیدانم، اما ای را خوشی احساس میکنم که در اونمو یک ما وجه یک انسان کشته نشده، وجه یک انسان زخمی نشده. یعنی نمی چیز بر ما انگیزه دیگه هم مثبت میشه. تشکر. میریم طرف سوال بعدی. دلوی خدای په نوم سونا همکاریم د ژورنالیزم پوهنځي زده کړیاله. همدرد صاحب زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې ستاسو د کمپاین او فعالیتونه به تر کومې مودې پورې دوام ولري؟ مننه. همکار صاحب، زه همدومره وایم چې څومره توانایي لرم خپل انساني توان نه سپموم. یعنی د خپل انساني توان له مخې د دې فعالیت ته نور هم ادامه ورکوم، تر څو چې په دې باوري سوی نه یم چې په دې وطن کې خلک نور د سولې او د ارامش احساس کوي. تر همغه وخته پورې د خپل انساني توان په اندازه نور هم ادامه ورکوم. و به عنوان سوال آخر یک سوال دیگر هم میگیریم. سلام خدمت شما و خدمت مهمانتان. حسن اعظمی هستم، دانشجوی دانشگاه خورشید. و سوال که از آقای همدرد داشتم این است که شما گفتین که اصلا هیچ حمایت مالی نمیشین. فکر نمیکنین که یک کار دشوار باشه که با بایسکل برین و قسمی که میفهمین جامعه کوچک نیستی پیام به سراسر افغانستان برسانین؟ چی مدت خود در بر گرفت؟ در کل عظیمی صاحب، ما همی کوشش انسانی خود در دست خود داریم. مثلا ما هر ولسوالی هر ولایتی که میرم وجه حد اقل که ما مثلا همراه خود فکر میکنم که بیخی با کم از کم کسا پیام ما میرسه و ذهنیتای و جور میشه، حد اقل 100 نفر است و ایره در هر ولایت در هر منطقه که هر روز ما میریم این تغییر میبینیم. یک وقت این تغییر به یک تجمع کلان جور میشه و اینمی ایره بر ما انگیزه دیگه میده که شما پیش برین و اینمی انگیزه مثبت است تا زمانی که توان در حد خود دارم و نمو را به راه میندازم. و یک چیزی دیگه است که سپورت مالی از دیگره چرا نمیگیرم.
یک چیزی که ما زیاد تجربه دیدیم، دوستا دیدیم، حتی در همین مبارزه هم روان خود دیدیم. روسا یک ضرب المثل داره، مگه کسی که پول میته و فرمایش میته و من فرمایش خوش ندارم در این سال، چرا که کسایی که فرمایش گرفته اونا در همین جغرافیای ما و شما بار بار جنگ آورده، صلح نه آورده بر ما و شما، یا معامله کرده سر ما و شما یا دیگه و دیگه به ما اساس ما میخوایم که به هر جامعه که میرم افکار مردم به ضد جنگ بسازم. صحیح است که وقت زیاد میگیره، اما اینجا 43 سال 44 سال میشه که جنگ است. در بین جنگ طبیعی است که وقت زیاد میخواه فعالیت. ډیره مننه کو همدرد صاحب کورمادان. ایزانو دا و د مخامخ له ځوانانو سره خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوله. هیله ده چې مطالب او موضوعات مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. تر بیا چې تاسو په چوپړ کې حاضرېږو په څښتن مو سپارم.